السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو خوږو دوستانو، ستړي مشئ، وختونه مو په خیر. زموږ د اسلام یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او نورو مسلمانانو ته یې هم شیر کړئ. د لقمان حکیم صاحب رحمت الله علیه د درو زامنو خوندوره قصه. لقمان حکیم صاحب رحمت الله علیه درې زامن درلودل چې ډېر هوښیاران او ډېر قابله انسانان وو. لقمان حکیم صاحب تر مرګ مخکې خپلو درو زامنو ته وصیت وکړ چې کله زه مړ سم نو زما له مرګ وروسته ما یو ځای 3 غمي ایښي دي، تاسو به یې در واخلئ، هر یو به یې ځان ته تقسیم کړئ، یو یو در رسیږي. دا غمي ډېر قیمت بها غمي دي. لقمان حکیم صاحب چې کله وفات شو نو زامن چې د هغه غمیانو وضع ته ورغلل، په درو غمیانو کې یو غمی نادرکه دی. درو سرو یو پر بل دغه د غمي غلا تاوان کړله. یو ویل چې تا وړی دی، بل ویل چې تا وړی دی. خو څه یې کوې، د لقمان حکیم صاحب رحمت الله علیه زامن ډېر پوهان او ډېر قابله وو. یو پر بل نسوی اړولی چې دا تا وړی دی. بالاخره فیصله یې وکړه چې درځئ د زمانې پاچا ته به ورسو، پر پاچا به فیصله وکړو چې زموږ درو کې یو غمی وړی دی، خو حقیقت یو چاته نه دی معلوم چې چا وړی دی. بالاخره چې را روان سو د پاچا پر لور باندې، په لاره کې یو سړی په مخه ورغلی. سړی ورته وویل ای ورونو، زما یو اوښه ورکه ده، تاسو به نه یې لیدلې. یو زوی د لقمان حکیم صاحب ورته وویل چې ستا اوښه برداره ده؟ هغه ورته وویل هو. دا بل زوی ورته وویل چې ستا اوښه په یوه سترګه ړنده ده؟ ده ورته وویل هو. دا بل زوی ورته وویل چې ستا پر اوښې بار و، یوې خواته اصل او بلې خواته غوړي و. د اوښې خاوند ورته وویل چې هو دغه ده، همدغه زما اوښه ده لکه تاسو چې علامې وویلې. خلکو ورته وویل چې موږ نه ده لیدلې. دې سړی هم په دغو د لقمان حکیم صاحب درو زامنو پسې ابترا وتړله چې زموږ اوښه تاسو غلا کړې ده، ولې علامې مو راته وویلې او بیا وایاست انکار کوئ. بالاخره څلرم کس دا شو چې په دوی پسې د اوښې غلا وتړله. فیصله یې پر دې وکړه چې باچا ته ځو، پر باچا به فیصله کوو. 4 کسان سو اوس روان دي. په لاره کې یو بل سړی په مخه ورغلی. سړی ورته وویل السلام علیکم. له سلام وروسته یې ورته وویل چې زما یوه ښځه ورکه ده، تاسو به نه یې لیدلې. د لقمان حکیم صاحب یوه زوی ورغږ کړه چې ستا ښځه هغه حره نه ده، منځه ده؟ ده ورته ویل هو. دا بل زوی ورته وویل چې دا راتښتېدلې ده، په اجازه نه ده راغلې؟ ده ورته ویل چې هو. دا بل زوی ورته وویل چې حملداره ده، یعنې په نس باندې کوچنی لري؟ ده ورته ویل هو. د لقمان حکیم صاحب رحمت الله علیه زامن ورته ویل چې موږ نه ده لیدلې، دغه ښځه له ما څخه تاسو پټه کړې ده، ځکه علامې تاسو وویلې او بیا وایاست چې ما نه ده لیدلې، انکار مو وکړ. 5 خلک سو. فیصله یې پر دې وکړه چې درځئ پاچا ته ورسو چې باچا د کلو په حق کې فیصله کوي. 5 کسان سو ورغلو باچا ته. پاچا ته چې ورغلو، پاچا امر وکړ چې زبردسته میلمستیا ورته وکړئ. د لقمان حکیم صاحب زامن راغلی دي. بالاخره میلمستیا تیاره سوه، میلمانه ناست دي، پاچا صاحب هم ورسره ناست دی. چې کله یې ډوډۍ وخوړله، پاچا صاحب ترېنه پوښتنه وکړله چې پر څه باندې مو دعوه ده او د څه لپاره راغلي یاست؟ په دې 5 کسانو کې د اوښې والا ورته وویل چې زما اوښه دوی غلا کړې ده. پاچا ورته وویل څه دلیل لرې؟ ده ورته وویل چې علامې راته وویلې. بالاخره یې ما ته وویل چې موږ نه ده لیدلې. پاچا یې یوه زوی د لقمان حکیم صاحب ته وویل چې ته څه دلیل لرې
او تا ته څه معلومه سوه چې دا اوښه په یوه سترګه ړنده ده. د لقمان حکیم صاحب رحمت الله علیه زوی ورته وویل چې ما ته په دې معلومه سوه چې په یوه سترګه باندې ړنده ده ځکه د لارې د یو سایډ واښه به یې خوړلی و او د دا بل سایډ واښه به یې پرې ایښي وو. نو زه پوه شوم چې دا اوښه په یوه سترګه ړنده ده. دغه بل زوی ورته وویل چې زه ځکه پوه شوم چې دا اوښه پر یوه خوا عسل لري او پر بله خوا غوړي لري ځکه چې اوښه به چېرته هم خېښ شوې وه یوه سایډ ته به یې مچانه راټول او بل سایډ ته به یې میږیتانه راټول. نو زه پوه شوم چې یوه سایډ ته یې غوړي او بل سایډ ته یې عسل دي. دا بل زوی ورته وویل چې زه ځکه په پوه شوم چې دا اوښه بارداره ده ځکه چې هر ځای به خېښ شوې وه او پوره نس به یې لګولی و. نو زه پوه شوم چې بارداره ده. باچا دې سړي ته وویل چې ته ولاړ شه، دغو خلکو خو صرف علامې درته وویلې، ستا اوښه دوی نه ده غلا کړې. دا سړی ولاړی. پاته سو څلورم کس. څلورم کس هم په ځان کې یو څه سوچمن سو چې الله دې خیر کړي. قصه بل رقم ده. څلورم کس رامخته شو. پاچا ته یې وویل چې دوی زما څخه ښځه غلا کړې ده. پاچا صاحب د لقمان حکیم صاحب له زامنو نه پوښتنه وکړه چې د دې سړي په حق کې څه وایاست. د لقمان حکیم صاحب یو زوی ورته وویل چې زه ځکه پوه شوم چې دا ښځه حوره نه ده بلکې مینځه ده ځکه حوره ښځه پوره قدم لګوي او مینځه د ګوتو سرونه لګوي. د دې په پل کې به د ګوتو سرونه معلومېدل. نو زه پوه شوم چې وینځه ده. دې بل زوی د لقمان حکیم صاحب ورته وویل چې زه ځکه پوه شوم چې دا مینځه حملداره ده ځکه چې هر ځای به کېناستلې وه چې ولاړه سوې به وه د دوو لاسو خاپونه به یې لګولي وو یعنې ورغوي به یې لګولي وو. زه پوه شوم چې له ځانه درنه ده. دغه بل زوی د لقمان حکیم صاحب ورته وویل چې زه ځکه پوه شوم چې دا ښځه راتښتېدلې ده په اجازه نه ده راغلې ځکه چې قدم به یې لګولی و دغه یو قدم به یې پر اړخ ور پیچل سوی و. نو زه پوه شوم چې شاته یې کتلې دي. بالاخره باچا دغه کس هم رخصت کو. د دې قصې پاته حصه به په دوهمه ویډیو کې وګورو. هیله لرو را سره پاته سئ او دا ویډیو شیر کړئ.